د خوست ولایتي مسؤلین وایي د تیرو څه باندې 2 کالو پر مهال په دغه ولایت کې د بېلابېلو قومونو او کورنیو ترمنځ شاوخوا 41 لوی او وړې شخصي شخړې د قومي مشرانو او حکومتي چارواکو پر مټ حل شوي دي. د خوست د قبایلو چارو رئیس شیخ کلیم رحمان فانی وایي په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د ورته شته خپلمنځي دښمنیو د حل لپاره هڅې کوي او ډېر ژر به د 2 قومونو ترمنځ یوه لویه شخړه د خبرو اترو له لارې حل شي. د قبایلو چارو رئیس شیخ کلیم رحمان فانی چې د قومي شخړو د حل کمیسیون مشري هم کوي وایي ډېر ژر به د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر شاوخوا 80 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شي. د ځایي خلکو او د کوچیانو ترمنځ موضوع ده د ډېر وخت نه دا چلیږي حتی چې د 80 کل نفوس خبره ده مسله آخري سرحد ته رسېدلې ده د مشرونو یوه نوستي ته به ضرورت وي نره انشاءالله العزیز د مشکلات نه راوتلي ده. بل لور ته د خوست یو شمېر قومي مشران هم وایي د قومونو او کورنیو ترمنځ خپلمنځي شخړو د لسګونو ځوانانو ژوند اخیستی او دوی هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې په ټولنه کې شته دښمنۍ له منځه یوسي. د خوست یو قومي مشر مهترالدین جلالزی وایي په ټولنه کې له شته دښمنیو د ځاني او مالي زیانونو ترڅنګ ګڼې ټولنیزې ستونزې جوړې شوي نو په کار ده چې د حل لپاره یې کار وشي. په قومونو کې د لیارو بندیز رغوله ده نمني منځ ته کې رغولې دو یو بل ته خلک په مرچو کې نوست د دې په منځ کې ښه ژوند حتی کې اقتصاد هم ته ونکې رسوله اجتماعي ژوند کې خروپېږي بعضې وخت سیاسي ستونزې هم ته نه جوړېږي دښمن په دا کې مداخله کوي چې دې نه سوء استفاده وکړي. یو بل قومي مشر احمد شاه وایي د لوی پکتیا په سطحه د غرونو دښتو ځمکو او کورنیو ستونزو له کبله شخړې جوړېږي خو په دې وروستیو کې په خوست کې د دښمنیو د حل په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. قومي مشکلات د پخوانه زیات دي یوه قوم د بل سره چې مشکل پیدا شي هغه ورسره لګېدلي نورو قومونو ته لوی سرخوږی وي دولت ته سرخوږی وي نو د دې د حل دپاره اول خو په دې کې حکومت او امارت ډېر مسؤله ده چې باید اقدام وکړي د دې دپاره داسې مشخص کسان تعیین کړي. د یادونې وړ ده چې ټولنیزې شخړې نه یوازې د قومونو او کورنیو ترمنځ ستونزې جوړوي بلکې د هېواد د حاکمیت پر وړاندې هم ننګونې جوړولی شي.